تراویح دې وکړې 20 رکعاته دې وکړې وې کا موږ د 20 خلاف نه یو او نستا عمل ته موږ ناروا یو کور دې ودان بچې دې وی 20 وکا غاړه دې بنده که څولېخ دې ونه کړې او الله توفیق درکړي چې اتیا وکړي 200 وکا اکثار نوافلو کې نفل دې کوي چې څو دې کې لیکن دا خبره چې ته 20 رکعاته کې او 9 رکعاتو در مخستان مونږ او په 15 منټه کې انډیواله دا شی من نه منو 10 منټه کې دا نه منو او دا غربا خيجو راکټ استاد لګې دی او بم مولا لګې دی مولای استاد لګې دی ګوبي مولای سي نه مولای بي دي اواز تعالی شلزه مولای سي وایو شلزه هغه شلزه نوم دي خوشي دی الله بندا او غرب او غروب خيجي دا شربت ازمه او کته تراویح کې تراویح خو ترویحه په دمه وکا دا خو تا ترویحه او نه ته تراول وکړه دا تراول مکه او تراویح وکا کله به دی راشي وای به یاره دی چې دا اته کوي د شلو ته نشي ودرې دي نو موږ 2 غنټه اته ته ودرې دي شو او ته 15 منټه شلو ته نشي ودرې دي او عبادت ته موږ نشو ودرې دي الله لحاظ وکړه خبره کوا چې عقل او نقل مني نو کله به وای یره عمر رضی الله عنه په دې اجماع کړی دا ځکه هم ته وخی و چې تکم چې د اجماع د عمر راغلی چې د عمر اجماع او په محضر د صحابه کې شوی نو موږ به دونه د بيدی نظامونو چې اجماع د صحابه وبنمن ته څه وې د عمر رضی الله عنه دور کې اتره کاتبه اجماع شوی دا موطا د امام مالک کې امام مالک صحیح سند راوړي که چاته نه معلوم من به ته وخی د محمد رسول الله زمانه کې مور عائشه وای د رمضان او د غیر رمضان محمد رسول الله به یول رکعات کول دا درې به ویترو او دا تبه د شپې منځو ما کان یزيد فی رمضان ولا فی غیره بخاری دی باندې باب ذکر کړي قیام رمضان کې راولې دي نو دای بزر وای یره چې دا خو تهجد دی دا څه دی تهجد دی نو د نبی علیہ السلام چې تراوو ته غدرې شپې راوته نو هغه صحابه وای من ویریدو چې د سار بانګ را باندې ونی کی نو تهجد لبه کوم ذکر راوت من ویریدو چې پښمنه پوت نشي شانورشاه کشمیری وای څوک چې وای چې تهجد او دا جدا دي وای دا غلطه خبره ده حنفي عالم دی یو مولوی څه پکې وای چې دا حضرات دا اهل حدیث دي وای موږ ته وخی چې رمضان او غیره وسنی وای غیره خدا تهجد دی وای موږ ویو ورور ته د بغض او د حسد په داسې ځای ناستې چې ته په الله یقین وکړه چې جبرئیل د تاوازو کې چې فلانی خانه دا شی د سینم نه مانی ولې موږ فازابه ولزام فازابه وای ودا غیره دي نو رمضان پکې نشته دي مال یو تن راغلو وای 500 روپۍ د انعام در کوم ماته وخیو ما زستا د 60 پیجن مې 500 روپۍ نه ورکې وای نه مدني ورکې ماته معلوم کنه سبت ته زه وخم او بالکل کمه ونه خود بس به جنم د الله درکم خو باندې مال ودسي لیکل راکې چې سبب په عمل کوم وای سیده ما په سعید ابن خزیمه راوغس مله سعید ابن خزیمه ده ماته زه معلوم هغه کې ده ما کان یزيد فی رمضان علی 11 غیر هیڅ نشته مله وګورم چې 4 علی غلې د سعید ابن خزیمه